ځوانان به مزید هغه قبضه نه مني په خواږه ورته تسلیم شه ورته په ایمانه هسې د هوا په چکر وایکنه د چپل پانونه پټي وي په والا چې دلته د پالتین سره نه دغه خونه او د تو قبرستان ګرځي لکه څرنګه چې د فرانکي ګرځېدلې وه ملګري مجلس ډېر نه درته کړ د میر ډېر قدرمن مشروم مستی هغه ډېر په تفصیل مجلس کو درته خو یوه خبره واضحه ده دغه خوره ته دغه وطن ته که دهشتګردي راغلیدو که بدنومي راغلیدو که هر څه په دغه خوره په دغه وطن مسلط شوي دي دا د پاکستان ریاست دا د پنجابي ریاست دا د پنجابي فوج ایسائی مای په میز مسلط کړي دي د میر ځوانان دی شهیدون کړي دي د میر وطن دی بربود کړی دی ملګري د وزیرستان په مسلې یا د پښتونخوا وطن په مسلې باندې غږول ډېر ټیم وخلي خو هر چاته معلومې دي د وزیرستان مسلې په مسایل باندې د میر ډېر قدرمن ذاتي مجلس درته وکړ خو یوه خبره ده اوس یوه ملګري درته وویل چې کرنل و کارنامې د 193 وینګ کارنل دی چې په شاول کښې چې د کیم د میش کورینه پوتې دي د دغه نه دا ګاډر دا تیرن پټوي موټر چې دا خو د دی کاروبار دی دغه وطن کاروباري دا اخلاق دي خو ښکاره خبره ورته کي چې تېر د څه کړي دي وروسته څه کړي دي دا کوم درته وکړه دا د هغې تاریخي د هغې پیاوړي لمسیون دي چېرته چې ملا پیونده یا د حاجي میرزلي خان او دا رزماک هغه تاریخي خوره ده دا یو اعزاز ورته حاصل شوی دی چې کله هغه په دغه ځای کښې دغه کومینر ټول شوي دي بیا یې زورور په خپل طرف ترېلی دی دغه قوم یې خپلوه کړی دی دغه ژوند یې خپلوه کړی دی ملګري د دې سره سره د میر د تحصیل شوې مسلې دي په هغه کښې ویسه دی د کورمتنګي ډیم په غلا او په چلاکي سره سروې شریک کړی دي میر د دغه سټیج نه ورته وایي چې د کورمتنګي ډیم که ته جوړوېده د میر په ساري نه جوړوې چیرې په یو صورت به میر دغه ډیم نه درکوي دغه د میر وسایل دي کرومایټ دي په لنډ مدخل چک ورته په هر شي باندې د قبضه کړي دو دا ځوانان به مزید هغه قبضه نه مني په خواږه ورته تسلیم شه ورته په ایمانه هسې د هوا په چکر وایکنه د چپل پانونه پټي وي په والا چې دلته د پالتین سره نه دغه خونه او د تو قبرستان ګرځي لکه څرنګه چې د فرانکي ګرځېدلې وه ملګري خدای معبود لره د میژ مشرونو خبرې درته کو په اخري چاپه باندې اجازه دې نه وخلو چې په صبر پورانه شوه په صبر پورانه شوه سبا مې نیت دی به صبرۍ ته ملا تړمه